راکه لسان جواسر او وړه ماشومان د واله غاړه ته کېنئ شیشې د جګې کټولې وړه ماشومان د هغه نه سرونه یې باسي داخل ته که ماشومان په پکتیا کې د ښاري فرهنګ د دودولو نوې هڅې د ولسونو مسلسلو غوښتنو او د بېنظمیو د کمیدو په موخه د پکتیا ولایت ترافیک مدیریت له لورې د هغو وسایطو د راکمیدو او مخنیوي په موخه ښاري کمربندونه رامنځته شول چې ښاري او غږیزې ککړتیاوې رامنځته کړې وې. د ښاري نظم مسؤلین وایي چې د ښاریانو غوښتنې په پام کې نیولي او له دې وروسته به د هغو موټرسایکلونو په تګ راتګ بندیز ولګوي چې تیز هارنډ او یا یې هم آواز غیر معیاري وي. د چارواکو په وینا په نقلیه وسایطو د بېځایه شعارونو او د بې پلیټه موټرونو ترڅنګ د ناقانونه او پر ښیښو د تورو فلمونو موټرو ګرځول نور هغه موارد دي چې دوی مخنیوی کوي. نو مخه یوازینۍ دغه وه تر څو پورې هغه وسایط چې اسناد له وخته تیر دي باید تمدید یې کړي نوي کړي او یا وسایط چې هغه یو کلي دي باید د هغوی لپاره اسنادونه ورته جوړ شي. همدارنګه موټرسایکل رشقا وي دغه ټول باید هغه قانوني لار غوره کړي او ترافیکي قوانین ټول مراعات کړي او خلاص کړي. له بله پلوه د ښاري فرهنګ او قانون ته د ژمنتیا په موخه له دغه اقدام څخه د پکتیا ښاریانو موټر چلوونکي خوښ دي. دوی د ژمنې په ډول وایي خپلو ټولو وسایطو ته به قانوني بڼه ورکړي. پروسه چې کومه ده دغه اسناد چې کول دي یا منفي شعارونه چې د خلکو خپل په موټرو باندې لیکلي ډېره ګټوره پروسه ده. اسناد مقصد دغه ترافیکي حادثې چې کېږي دغه منفي چې د ترافیکو دا کم حوادث دي ښېګڼې دي یا بدبینیان دغه ټول د دغې نه مقصد د ښېګڼې او ښه والی مثبت تاثیر لري. دغه شی دا ډېر ښه کار دی چې امارت اسلامي روان کړی ده ځکه بالخصوصا دغه چا په یو رقم بل رقم په دې موټر لیکلي غلط پلیټونه لیکلي دا ډېر ښه کار ده او دغه اشارې د شپې چې لګولې او بیا خو زه خپله موټروان د 20 کاله کېږي موټروان یم خو د شپې د دې چې راغوله زه نسم تللی لار رانه ورکه کړي ودرېږم دا ښه کار ده ځکه یو کار دا خوباین یې ښه وه چې هغه راغی طالب یو چارواکی وایي زه خو طالب یم وایي طالب نه چې ما پلار یم پرېږدم دې نه اول د هغه نه ماتې کړې کنې ما نه اوس درولی که هغه اسناد مې له وخته تېر دي. دلته موټرسایکل رانه درولی ده یا د تا سلنسر اواز کې خلک ځینې په تکلیف دي. اوس موږ ورته یو چې اوس یې راپرېږده هلته به یې ورته بدل کړو. دا ګټه ده چې دا خلک له دغو نه ډېر په تکلیف دي پوه شوې. دلته سپین ږیرې وي مریضان وي دوی داغ یې پوه شوې. اوس موږ ورته وایو چې موږ ته لږ هغه راکړه چې هلته به یې ځینې خلاص. ورته مهال هغه موټر چلوونکي چې اسناد یې له وخته تیر دي له هوریت نیوز سره دا اندېښنه شریکه کړه چې د دوی د اسنادو چارې ټکنۍ پر مخ وړل کیږي. خو د یاد ولایت ترافیک مدیر بیا ډاډ ورکوي چې له پخوا په پرتله یې دا چاره اسانه کړې ده. نو دا خو یوازینۍ لکه تر اوسه ما درته وویلې چې دلته تخنیکي معاینات وکړي نو تقریبا چې مخکې به یې په 10 ورځو کې کار خلاصېده اوس به په 1-2 ورځو کې د دوی کار خلاصېږي تر څو پورې هغه د دوی تخنیکي معاینات ډېر ځنډېدل ځکه هلته رش زیات یې په نور ولایتو کې یا دغه تکلیف یې چې دوی په خپله باندې خپل وسایط له دغه ځایه بل ولایت ته ورولي نو دلته یې تخنیکي معاینات وشي هغه مراحل د دوی زر تر زره خلاصېږي کوم ځنډ به نه لري انشاءالله. هیردیني وی چې دغه ترافیکي کمربندونه به د کال تر وروستۍ میاشتې پورې دوام وکړي تر څو ټول نقلیه وسایط قانون ته برابر او خلکو ترمنځ عامه پوهاوی ترسره شي. محمد عمر ځواک، هوریت نیوز، پکتیا.